او که نامزد صاحب خو په 13 تاریخ کې که نه 13 فروری کال 1904 نیکه وفات شوی که نه 30 کاله وشو خو داسې کار نه چې 30 کاله وشو وایي سړی وایي چې ګنې پرون ورځ تېره شوې ده نامزد صاحب څخه مونږ ډېر وخت تېر شوی مونږ په لومړي وار باندې چې کوم دی نامزد صاحب چې راغلي وو که نه نو دا 72 لکه 2 راجوړي که نه نو هغه وخت کې د دغه نه نوی راغلی د حج نه او یو سفرنامه یې لیکلې وه د حجاز په لور نو هغه سفرنامه یې موږ ته راکړې وه او د هغې نه پس چې کوم دی نو دا به همداسې په اوړي کې یا په خپل کلي لنډه کوتل کې او یا په قادرنګر کې و قادرنګر د هغه انجینیر دراني صاحب چې کوم دی ځای هغه به دی وختو په اوړي کې او کله کله به دی په هزارې کې یو ځای هلته به هم تلو او په ژمي کې به دی په خپل کور په ډبرۍ کې محله شامردان کې د دې یا سوړي کې ودې کور و په هغې کې به مونږ به یعنې چې په پېښور کې به دی و نو مونږ په هفته کې 2-3 وارې خامخا ورتلو خو کله کله خو روزانه ورتلو نو غزل یې داسې دی چې حمزه صاحب ته خو د غزل پلان وایي که نه ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم خو دی د نظم باچا هم دی یعنی هسې دا خو یو سمندر صاحب چې کوم دی نو ده ته دا خطاب ورکړی و که نه چې یو مشاعره وه او دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 1934 غالبا چې تورې سترګې د زما مخ ته په ځیر دي بیا حبشو په مکه تړلی لام دی وایي چې دا شعر ما وویل د حمزه صاحب په خونه مې ذکر کول بیا سمندر خان سمندر پاس و د هغه وایي چې زه حمزه صاحب ته د بابا غزل خطاب ورکوم ټول خلک پاسېږدي چې مونږ ورسره تایید دی زمونږ اتفاق دی خو د حمزه صاحب په نظم چې کوم دی د نظم بابا هم دی د ده نظمونه چې کوم دي که نه یعنې دا یو نظم چې کوم دی دا یو دغه جونګړه دا یو د جونګړې جواب به تر اوسه پورې زما دا خیال دی چې دغسې نظم به تر اوسه پورې دا د دغه د رومانویت حد دی بلکل په پښتو شاعرۍ کې دغه نظم چې کوم دی جونګړه راځي چې یو جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې بل دا دی چې د حمزه صاحب چې کوم غزل دی نو دا لکه غزل چې کوم دی دا یو داسې موضوع ده چې په دې کې بغیر د مینې نه نورې خبرې نه شي کېدی خو دا د حمزه صاحب کمال دی یو ډېر قادر الکلام شاعر دی چې په دې کې د پښتونولۍ خبرې هم کړي دي د قومیت خبرې پکې هم کړي دي د تصوف خبرې پکې هم کړي دي او دا ټولې په دومره هنرمند دی او دومره په کمال یې کړي دي چې د غزل هغه مزاج چې کوم دی هغه خراب شوی نه دی دا د یو ډېر لوی شاعر کار وي که نه حمزه صاحب ډېر لوی شاعر دی او اصل کې په دې دلته چې دا مونږ کومې خبرې تاسو ته کوو که نه نو دې کې سرسري خبرې کېدی شي داسې ډیپ خبرې نه شي کېدی که نه ځکه چې دا خو معمولي وخت وي لږ وخت وي خو بس خدای دې په دې پښتنو کې د حمزه صاحب په نقش قدم باندې تلونکي شاعران پیدا کړي چې حمزه صاحب چې کوم دی د یو بل کمال دا کړی چې د پښتو او اسلام په خپلو کې لکه جفت کړي دي که نه پښتو یې مسلمانه کړې ده او اسلام یې پښتون کړی دی دا هم یو ډېر لوی کمال دی او بیا چې کوم دی د پښتو ته شر خیر وایي او د پښتو په ضد باندې چې کوم قوتونه دي هغه ته شر وایي نو مغول چې کوم دی مغول د شر د علامت په توګه استعمال کړی د پښتو د خیر د علامت په توګه او بیا غټ کار یې دا کړی چې دا مختلف د اندامونه چې کوم دي که نه اعضا دا د مجسم کړي دي ده ورته ژبه ورکړې ده خوله یې ورکړې ده سترګې ورکړې دي لکه برند که حوادث وي د وختونو په ککو کې زه په حوصله هم پښتنه ورته پیدا کړم او ما وی چې سترګې پښتنې ولې اتکای شوې نیغو شوبانه وي تا د چا خبره نو دا لکه دا دی چې د ده یو انفرادیت نه دی د ده بلا انفرادیتونه دي خو افسوس دا دی چې زموږ کوم خلکو چې کار کړی سره زما نو دوی هغه اسان شعرونه راخیستي چې خلک ورباندې پوهېږي چې کوم ګران شعرونه دي هغه پرېښي دي د حمزه صاحب په شاعرۍ کې ډېر داسې شعرونه دي چې په هغې باندې لکه خلک پوهېږي نه نو هغه راپرځل پکار دي په هغې باندې کار پکار دی دا به چې کوم دی زموږ چې کوم دا ځوانان دي داسې موضوعات کې والي چې د حمزه صاحب هغه چې کوم کار په کوم شعرونو باندې نه دی شوی چې په هغې باندې کار وشي